دنیا کې الله تعالی د انسانانو ته 2 نعمت ورکړي دي. یو نعمت د اسلام دی چې د هغې مثل او بدل نشته، ځکه الاسلام یهدم ما کان قبله، چې په زندگی کې د سړي څخه هر څومره ګناه وسي، چې کم سړي د لا اله الا الله کلمه وویله په اسلام مشرف سو، الله تعالی هغې ټول ګناهونه ختم کړو. دویم ذات بابرکات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. الله تعالی د انسانانو ته ډېر نعمتونه ورکړي دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. د انسان ټوله زندگی، د انسان ټوله جسم او د انسان د بدن ټول اندامونه او قوتونه دا ټول نعمتونه دي. لیکن یو نعمت دا سم نه دی چې الله تعالی د هغې احسان پر دې بندګانو ایښی دی. لیکن دې نعمتونو کې یو نعمت داسې دی چې الله تعالی ته مزه او خوند ورکوي. الله تعالی پر دې ټولو انسانانو باندې د هغې احسان ایږدي. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. الله تعالی څومره احسان پر دې مؤمنانو کړی دی چې په هغې کې یو رسول د دوی د جنس څخه ورستولی دی. نو الله تعالی ته دا نعمت هم خوند ورکوي باره د دې احسان پر دې بندګانو ایښی دی. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزات، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زندگی نقشه دا د دې امت د هدایت نقشه ده. کچیرې پر امت باندې د هلاکت او تباهۍ زمانه راله، د هغې دپاره نجات، د هغې دپاره د خلاصون لار صرف د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر علیه السلام پر طریقه باندې راوړي. الله تعالی دې مې تر مرګه پورې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتیت په دایره کې دننه وساتي، او چې کم حالات دي، کم ستړي دي، کم مشکلات دي، په دې وخت کې دی الله تعالی نجات د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې په برکت را په نصیب کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.